قدرمنو اوریدونکو اوس د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونو سرټکي په فرانسه کې د ادعا په توګه په فیسبوک یو پوسټ کې د پیغمبر محمد د کارټون د نشر نندارې شاوخوا د بنگلاديش په کومیلا ولسوالۍ کې د اور اچولو راپور راغلی. د بریتانیا لومړی وزیر د دسمبر تر 2 نیټې پورې د لاک ډاون یا بند امر کوي. په ټول هیواد کې تر اوسه پورې د کووډ 19 لپاره د تر 11 کروڑو زیات نمونه آزمایښت شوې دي. په هانګ کانګ کې د ولسی جرګې د څلور غړیو په ګډون د دیموکراسي پلوي اپوزیسیون او سیاستوالان نیول شوي دي. د توکو او خدماتو مالی راټولونه د اکتوبر په میاشت کې د تر 100 کروڑو زیات کېدو سره په 8 میاشتو کې تر ټولو لوړ مبلغ دی. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین وروستي پړاو ته رسیږي. ډونالد ټرمپ او جو بایدن د هیواد ګوټ په ګوټ ګرځي. هندستان له پاکستان غوښتنه کوي چې د خپل موقف د بدلولو پر ځای ګلګت بلتستان سمدستي خالي کړي او په هیواد کې د کورونا څخه د بیا رغیدلو کچه 1.8 سلنې ته رسیږي. عزیزانو اوس بشپړ خبرونه واورئ. د یک شنبه په ورځ د ادعا په توګه په فیسبوک یو پوسټ کې د پیغمبر محمد د کارټون په مسله باندې چې په یو فرانسوي مجله کې نشر شوی او ورپسې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د بیانیې په مسله د بنگلاديش په کومیلا ولسوالۍ کې د مرادنګر په قربانپور سیمه کې د خلکو یو لاریون د ادعا په توګه د مذهبي احساساتو د زیانمن کېدو له کبله د اقلیت هندوانو ټولنې سو کورونه وسوځول. د یو ان بي خبري اژانس د ځایي پولیسو ادارې د مسؤل په حواله وویل چې د یک شنبه په پیښه کې سو کورونه سوځول شوي دي. د ځایي اطفائیې پرسونل د اور تر کنټرول لاندې راوړلو لپاره بلل شول. وروسته له هغې چې د بنگلاديش ډیجیټل امنیت قانون لاندې د هغه کسانو پر ضد چې د ادعا په توګه په فیسبوک کې د جنجالي پوسټونه لیکلي وو شکایت درج کړی شو، هغوی د پولیس لخوا نیول شوي. په بریتانیا کې لومړی وزیر بوریس جانسن ملت ته د یو میاشت لاک ډاون یا بند امر ورکړی دی. جانسن په لندن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په انګلستان په اوګدو کې بعد د پنځشنبه نیمه شپه څخه لاک ډاون پایل او د دسمبر میاشتې تر 2 نیټې پورې دوام به ولري. د بریتانیا د سولې وخت په تاریخ کې په ځینې خورا محدودیتونو کې خلک به یوازې اجازه ولري چې د زده کړې دندې سپورت د اړینو شیانو اخیستلو او درملنې یا د زیانمنونکو لپاره پاملرنې په شان د ځانګړي دلیلونو لپاره له کور څخه بهر ووځي. جانسن وویل د اړینو شیانو پلورنځي، ښوونځي او پوهنتونونه به خلاص وي. د پرچونو ټول غیر اړین ځایونه به تړل شي. د جانسن د ټینګو بندیزونو تطبیق وروسته له هغې وو چې ساينسپوهان خبرداري ورکړل چې کچېرې کورنۍ د کرسمس مراسمو لپاره د سره یو ځای کېدو هیله لري نو د ویروس خپور د درولو اړتیا ده. د جانس هاپکینز پوهنتون د شمیرنې له مخې بریتانیا د نړۍ 5 تر ټولو زیات د مړینو رسمي شمیر لري او په یوه ورځ کې د تر 100,000 زیات د کورونا ویروس نوي ناروغانو راپور ترلاسه شوی. په هیواد کې د کورونا ویروس د آزمایښت په لړ کې یو بل مهم پړاو تیر شوی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د شاوخوا 850,000 نمونو د کورونا آزمایښت سره د آزمایښتونو مجموعي شمیر له 11 کروڑو زیات شوی. تر اوسه پورې په ټول هیواد کې تر 11 کروڑ 943 زیات نمونه آزمایښت شوي دي. مرکزی حکومت او ICMR د آزمایښت زیربنا په یوه منظمه توګه زیات کړی دي. د هندستان د آزمایښت وړتیا په یوه ورځ کې د تر 1,500,000 زیات نمونو ته رسیدلې او د ټولو لپاره د کووډ 19 آزمایښت ته لاسرسی د آسان کېدو ډاډ ترلاسه شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي دی چې د آزمایښت لوړه کچه د کورونا وبا د قضیو د ژر پیژندنې، ژر ګوښه کولو او اغیزمن درملنې لامل شوی دی. یاد وزارت وویل دا کار همدارنګه د مړینې کچه کمولو او د ډیرو کسانو د ژوند ژغورلو لامل هم شوی دی. په هیواد کې د روان کال د جنوري په میاشت کې د پونا په ویرولوژي ملي انسټیټیوټ کې د یوازې یو لابراتوار څخه پیل کولو سره نن ورځ 2019 لابراتوارونه شتون لري، په کوم چې 1122 حکومتي او 915 شخصي لابراتوارونه دي. په هانګ کانګ کې د ولسی جرګې د څلور غړیو په ګډون د دیموکراسي پلو د اپوزیسیون او سیاستوالان پرون د یوې جګړې په اړه یو تور له کبله ونیول شول، کوم چې د روان کال د می په میاشت کې په مقننه شورا
شورا کې راپورته شوی وو. د هانګ کانګ پولیس په یو رسنیزه خبرتیا کې د نیونو تصدیق کړي او وویل هغوی د می میاشتې په 8 نیټه د ښار د مقننه شورا غړو سره د توهین او مداخلت په تور نیول شوی وو. وروسته بیا اوه وړه په ضمانت خوشي شوی وو او تمه کیږي چې هغوی د پنځشنبه په ورځ په محکمه کې حاضر شي. هغه نیول شوی کسان د دیموکراسي پلو قانون پوهانو د ډلې په منځ کې دي کوم چې په مقننه شورا کې د رئیس د څوکۍ باندې د برید هڅې کړې ول. وروسته له هغې چې د ځینو میاشتو د کړکېچ وروسته د بیجینګ پلو غړي په جبري توګه د هغوی یو سیاستوال د کمیټې د مشر په توګه وګمارل. د دیموکراتیک ګوند دا نیونې په خپل سری بولی. د دیموکراتیک قانون پوهانو بلوک په یو خبرپاڼه کې دا کړنې وغندلې او ویل چې نیونې د قانون پوهانو د مخالفت کولو حقوق تر فشار لاندې راولي. د مالیې وزارت ویلي دی چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د توکو او خدماتو د مالیې د ناخالص عاید په توګه 1,155 کروڑ روپیې راټول شوي دي. د توکو او خدماتو د ناخالص راټول شوي عاید څخه 19,193 کروڑ روپیې سی جی اس ټي، 25,411 کروڑ روپیې اس جی اس ټي، 52,540 کروڑ روپیې آی جی اس ټي او په دې کې 23,315 کروڑ روپیې د توکو د واردات لپاره راټول شوي او سس مالیه 8,011 کروڑ روپیې دي چې پکې 922 کروڑ روپیې د توکو د واردات لپاره راټول شوي. تر پرون ورځ پورې د اکتوبر میاشتې لپاره د درج شوي د جی اس ټي مالیاتو د اسنادو شمیر 8 میلیون دي. د منظم ویش وروسته په اکتوبر میاشت کې د مرکزی حکومت لخوا ترلاسه شوي د مالیې بشپړ عاید 4,215 کروڑ روپیې او ایالتي حکومت لپاره 4,809 کروڑ روپیې دي. د دې میاشت لپاره د عواید د تیر کال د اکتوبر میاشتې په پرتله 10% زیات شوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې وروستي پړاو ته رسیدلې. د سبا د عمومي ټاکنو د مخې ډونالد ټرمپ او جو بایدن د رای ورکوونکو خوښولو لپاره د هیواد ګوټ په ګوټ ګرځي. ولسمشر ټرمپ پلان لري چې د سیالۍ د 15 ایالتونو لیدنه وکړي په داسې حال کې چې د نوموړي رقیب بایدن په پنسلوانیا کې په یو کمپاین کې وینا وکړه. ښاغلی ټرمپ د شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا ایالتونو د پلان شوي سفر څخه مخکې په ایووا او میشیګن کې په بهر کې لاریونونه ترسره کړه ځکه چې په هغو ځایونو کې سروې یو کلک سیالي ښیي. ښاغلی ټرمپ په میشیګن کې د شمالي ډیټرویټ په یو ښار واشنګټن کې وینا په کولو خپل ملاتړ کوونکي خلک ته وویل چې د نوموړي تر مشرتابه لاندې اقتصاد په چټکه کچه وده کوي. ښاغلی بایدن په فیلادلفیا کې یو بهرني لاریون جوړه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د نجات پالنې مسله به په ګوته کړي او د ولسمشر د وبا اداره باندې نیوکه وکړه. په وختي رای اچونه کې تر 9 کروڑو زیات کسان لخمخ کې څخه خپل رایونه ورکړي او په هیواد کې د پیړۍ تر ټولو لوړ رای اچونې ریکارډ جوړ کړي. دا ټاکنې د روان کورونا ویروس وبا په منځ کې ترسره کیږي. په امریکا کې د نړۍ د هر هیواد په پرتله د زیاتو قضیو او زیاتو مړینو ریکارډ درج شوی دی. هندوستان د هندي سیمې په یوه برخه کې چې د پاکستان په غیر قانوني او جبري قبضه لاندې ده د بدلون راستولو د پاکستان هڅه په کلکه رد کړې. هندوستان بیا تکرار کړی چې جموں او کشمیر او لداخ د هغې سیمې په ګډون چې د ګلګت بلتستان په نوم نومول شوی په 1939 کال کې د جموں او کشمیر د قانوني بشپړ او نابیلیدونکي لاسرسي له مخې د هندوستان مهمه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ شریواستو نومول شوی ګلګت بلتستان ته د موقتی ولایتي حیثیت ورکولو په اړه د پاکستانی لومړی وزیر د حکومت د پریکړې په اړه د پرون جوړ شوی سرګندونې په حق له د رسنیو پوښتنو په ځواب کې وویل پاکستان د غیر قانوني او جبري توګه قبضه کول سیمو باندې د اوریدنې حق نه لري. نوموړي وویل د خپل غیر قانوني قبضه د پټولو لپاره د پاکستان داسې هڅې د بشري حقوقو د جدي سرغړونې، استثمار او په دغه پاکستان لخوا نیول شوی سیمو کې د تر 9 زیات د اوسیدونکو د ازادۍ انکار نشي پټولې. یاد ویاند وايي پاکستان باید د هندي سیمو د موقف بدلولو غوښتنه کولو په پرتله په سمدستي توګه د خپل غیر قانوني قبضه لاندې سیمې خالي کړي. هندوستان د کورونا پر وړاندې په خپل مبارزه کې یو بل مهم پړاو لاسته راوړی ځکه چې تر 9,500,000 زیات کسان تر اوسه پورې راغېدلې دي. د کورونا څخه د بیا راغېدنې ملي کچه 1.8 سلنې ته رسیدلې. په هیواد کې د راغېدلې کسانو شمیر د فعالو ناروغانو څخه تر 14 ځله زیاته شوې او د شاوخوا 9,15,000
1545 ناروغانو ټولیزه رغېدنه شوې ده. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 53,000 ناروغان رغېدلي او له روغتونونو رخصت شوي دي. په داسې حال کې چې شاوخوا په هماغه وخت کې د نوې ناروغانو شمیر د 50,000 لږ شوي او شاوخوا 45,000 ته رسیدلی. د هیواد د ناروغانو فعال شمیر تر 0% کم شوی دی. په هیواد کې ټول مثبت قضیې اوس 15,908 ناروغان دي چې د راپور شوي قضیو 4.3 کېږي. د خبرونو پای. د نن ورځې تبصره عنوان دی د عمران خان تش په نامه د صلح وړاندیز، جباړه د پشپا کماری او وینا د هریندر کمار سواتی. نن سبا په پاکستان کې د عمران خان حکومت پوځي تاسیساتو او د مخالفین ګوندونو ترمنځ یو لړ کورنۍ شخړې رامنځته شوې. مخکې ورته شخړه رامنځته شوه کله چې نواز شریف په حکومت کې او عمران خان په مخالفت کې و. د دې پر ضد عمران خان او د هغه ګوند قوي هغه وخت کمپاین پیل کړی و او پلازمینه اسلام آباد 100 ورځې لپاره تړل شوی و. دا هم یو کورنۍ مسله و او له نورو هیوادونو سره هیڅ تړاو نه درلود. خو اوس چې عمران خان د هند پر ضد هر ډول تورونه لګولو کې بوخت، ځینې وختونه دا هم ویلي چې نواز شریف د هند په اشاره د پاکستان پوز کمزور کولو لپاره توطیه جوړه کړي او کله ناکله د پاکستان مسلکی کړکېچونه له هند سره تړلې دي. د ارتباط هڅه وکړه خو په ښکاره ډول دا ډول تش خبرې او جوور تورونه هیڅ اغیزه نه لري، پرته له دې چې د دوی ناراضګي له داسې شیانو سره مخ کېږي. په هر صورت هغه اوس یو نوې تاثیر منځته راوستی چې هغه له هند سره د صلح خبرو لپاره چمتو دی که هند د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم د جموں او کشمیر مسله حل کړي. د دې په خبرو کې هغه په تیرو ټولو پیښو او تاریخي حقایقو سترګې پټې کړي چې په اړه یې څه شوي او تر دې دمه څه نه دي شوي. د دې لامل دوی باید یادونه وکړي چې جموں او کشمیر یو سلطنتي دولت وو او تر څو چې جموں او کشمیر خبره ده نو ټولو پخوانیو سلطنتونو د خپل ځان لپاره پریکړه وکړه چې آیا هند سره تړاو ولري یا د پاکستان سره د جموں او کشمیر پاچا د یو څو میاشتو وخت وغوښت چې په پوره سوچ دا پریکړه وکړي چې الحاق د کوم هیواد سره وکړي او معاهده په کومه طریقه لاسلیک کړي. هغه وویل باید چې تر هغه وخت پورې دواړه هیوادونه انتظار وکړي او خپل منځي اړیکې وساتي، خو هغه وخت لا نو وتلی کله چې پاکستان په کشمیر برید وکړ چې د قبیلوي یرغل په نوم پیژندل کیږي. د دې برید په ترڅ کې د کشمیر د بیجاړیو صحنه څنګه راپورته شوه چې حتی انسانیت یې هم وشرمولو. برید کوونکو نه یوازې لوټ مار شروع کړو بلکې په ښځو یې جنسي تیری هم وکړ. په دې شرایطو کې مهاراجا د هند حکومت مرسته وغوښته. په ورته وخت کې مهاراجا د الحاق تړون هم لاسلیک کړ او په دې توګه کشمیر د هند سره وصل شو. په دې برید کې ځینې سیمې د پاکستان لخوا ونیول شوې او تر دې دمه یې نه دي خالي کړي. دې ته تش په نامه آزاد کشمیر ویل کېږي. د دې نیول شوي سیمې سربیره ګلګت او بلتستان هم دي چې شمالي سیمې بلل کېږي. دغه ټوله سیمه هم پاکستان په کنټرول کې ده ځکه چې دا سیمه یو وخت کشمیر مهاراجا لخوا انګریزانو ته په اجاره ورکړل شوې وه چې د انګریزانو تر وتلو وروسته په طبیعي ډول د جموں او کشمیر برخه شوه. که څه هم دواړه سیمې په پاکستان کې وي خو پاکستان شمالي سیمه ونیوله. هلته عالی محکمې په خپل پریکړه کې ویلي وو چې دا سیمې باید په آزاد کشمیر کې شامل شي، خو پاکستان لا هم دغه دواړه سیمې نه دي شامل کړي. کشمیر د هند یو مهمه برخه ده او پاکستان په دې باندې په کلکه قبضه کړې ده او د دې ځینې سیمې یې نیولې دي. تر څو چې د کشمیر مسلې د حل سوال دی نو د عمران خان حکومت باید پوه شي چې هغه مسله چې اوس حل ته اړتیا لري هغه د پاکستان لخوا نیول شوی کشمیر دی. نیول شوی خاوره پرېښودل او هند ته سپارلو لپاره عمران خان دا باید په پام کې ونیسي چې له 1940 او 1980 راهیسې ډیر وخت تیر شوی او په ورته وخت کې د هند او پاکستان ترمنځ څو هوکړه لیکونه شوي چې له امله د کشمیر مسله دوه اړخیزه شوه او باید په نړیوال پلیټ فارمونو کې راپورته نشي. په 1942 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د شملا تړون لاسلیک شو. پاکستان دا هیڅ کله نه دی منلی.
د لاهور اعلامیه هم د دوړو هیوادونو د متقابل رضایت په اساس په 1999 کال کې عملی شو. د دې ټولو تاریخي پیښو او واقعیتونو په درلودلو سره که عمران خان د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو ته مراجعه کوي نو په دې معنی ده چې هغه په سیمه کې له صلح سره هیڅ تړاو نه لري. یوازې د هند دښمني هغه ته قبول ده او دا د پاکستان د پوز مهمه تګلاره ده چې غواړي په هر حالت هند پر ضد دښمني پر ځای وساتي. پاکستان ته د ملګرو ملتونو ټولو دایمي غړو لخوا لارښوونه شوې چې د خبرو اترو له لارې د دوه اړخیزو مسلو حل کولو هڅه وکړي، خو پوز په پاکستان کې مهم رول لوبوي. نو دا باید د صلح د ټولو هڅو او موافقو ملاتړ وکړي. په ورته ډول دا غواړي چې دا هر څه نظر انداز کولو سره په پاکستان کې خپل حاکمیت وساتي. دا چې اوس مهال پوز او عمران خان په بشپړ ډول خپلو کې موافق دي، نو عمران خان هم د پوز تګلاره غوره کوي ځکه چې د هغه حکومت په بحران کې خطر پاتې شوی.